د خوښۍ ځای دی چې نن ورځ د پاکې انرژۍ د تولید په برخه کې یو بل ډېر مهم ګام اخلو او د کابل سروبي ولسوالۍ کې د نغلو لمریزې برېښنا د تولید د یوې داسې مهمې پروژې پرانیسته کوو چې نه یوازې د اقلیمي بدلون پر وړاندې زموږ د هېواد مقاومت زیاتوي او د پاکې او پایښت لرونکې انرژۍ په برخه کې د افغانستان اړتیا پوره کوي، بلکې د نړیوال اقلیم په پاک ساتلو کې هم لازمه مرسته کوي. دغه پروژه د افغانستان اسلامي امارات د برېښنا شرکت او د واویا ازوریستان شرکتونو ترمنځ د عامه او خصوصي مشارکت د قرارداد له مخې پیلیږي، چې 22.15 میګاواټه تولیدي ظرفیت لري. دا چې افغانستان له پخوا راهیسې په وارداتي برېښنا متکي دی او زموږ د ملي بودیجې زیات رقم د وارداتي برېښنا په مقابل کې ورکول کیږي، په داسې حال کې چې له بهر واردونکي برېښنا له یوې خوا د هېواد لپاره قیمتي تمامیږي او له بلې خوا پایداره او ډاډمنه سرچینه نه ګڼل کیږي. له همدې امله د هېواد په داخل کې د برېښنا د تولید دا ډول پروژې کولی شي چې په تدریجي توګه د بهرنیو هېوادونو پر برېښنا زموږ اتکا راکمه کړي او د داخلي منابعو څخه په غوره ګټه اخیستنې سره د خپلې برېښنا څښتنان شو. له لمریزې برېښنا څخه د انرژۍ د تولید دا ډول پروژې د انرژۍ ارزانه سرچینې تأمینوي، د ناکاره ګازونو د تولید مخه نیسي، د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې مبارزه کې مرسته کوي، د انرژۍ په برخه کې ثبات او پایداري رامنځته کوي، په هېواد کې د پانګونو مقدار، تولیدي ظرفیت او د استخدام کچه لوړوي، د اسعارو د وتلو مخه نیسي او په لویه کې د هېواد د اقتصادي ودې سره د پام وړ مرسته کوي. یوه ډېره مهمه خبره چې باید دلته ورته اشاره وکړم دا ده چې افغانستان د نړیوال اقلیم په تخریب کې هیڅ ډول ونډه نه لري، خو له بله اړخه افغانستان د نړۍ د هېوادونو په ځانګړې توګه د لوی صنعتي او تولیدي هېوادونو د اقلیمي تاثیراتو څخه متضرر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارات حاکمیت سره ډېری د پاکې انرژۍ د تولید هغه پاتې پروژې چې په تېر نظام کې پیل شوي وي متوقفې شوي دي. زه له دې ځایه ملګرو ملتونو او د پاکې انرژۍ ملاتړ کوونکو نړیوالو سازمانونو باندې د یو ګډ مسؤلیت له مخې غږ کوم چې له افغانستان سره د پاکې انرژۍ د تولید په برخه کې لازمه همکاري وکړي او په هېواد کې متوقفې شوي پروژې له سره پیل کړي، ځکه افغانستان له یوې خوا له نړیوال اقلیم څخه متضرر دی او له بلې خوا د نړیوال اقلیم په تخریب کې په هیڅ ډول سهیم نه دی. د نړیوال اقلیم ساتنه یې له کومې استثنا د ټولو هېوادونو ګډ مسؤلیت دی او پرته له استثنا ټول هېوادونه ترې متاثر دي. بناً دغه ګډ مسؤلیت ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. له همدې ځایه ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته دعوت او ډاډ ورکوم چې اسلامي امارات مو په هر مورد کې په ځانګړي ډول د برېښنا په تولید کې هر ډول سرمایه گذاري او هڅو ته هرکلی وایي.
او د لازمو اسانتیاوو په برابرولو کې مرسته درسره کوي. د پانګونې بین الوزارتي کمیټه چې د اقتصادي معاینات تر چتر لاندې فعالیت کوي او د ټولو زیردخلو وزارتونو استازي غړیتوب پکې لري، د پانګونې چټک ادرس دی چې له پانګوالو سره د پروسو په ترسره کولو کې لازمه او مؤثره مرسته کوي. د افغانستان برېښنا شرکت او واویا او زورلستان شرکتونو له محترمو مسؤلینو او نورو دخیلو اړخونو څخه زیاته مننه کوم چې د دغې مهمې پروژې د پیل لپاره د عامه او خصوصي مشارکت قرارداد لومړی مراحل په بریالیتوب ترسره کړل. هیله لرم چې د پروژې عملي چارې به د ټولو منل شوي معیارونو سره سمې پر مخ ولاړې شي.